بعضی دوستان او ملګری د شب برات چې زمونږه د خلقو درمیان کې په دینوم باندې مشهوره ده، د دې متعلق سوال کوي. د الله په فضل و کرم توفیق سره جواب ورکوم. دا میاش د شعبان المعظم میاش بلل کیږي. دا د هجری میاشتو اسلامی میاشتو په اعتبار سره اتم میاشت ده. د دین بعد بیا رمضان مبارک راځي. دغه میاشت د رمضان مبارک د پاره د تیاری میاشت وی. رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم معمول داو، عادت طیبه داو چې په دې میاشت کې با نبی علیہ السلام د نورو میاشتو په نسبت باندې زیات روزي نیولې، او د علیه الصلاۃ والسلام معمول عادت طیبه مبارکه په دې میاشت کې د ډیر صدقې او خیراتو. په دغه میاشت کې 15 شپه راځي، بعضې خلک ورته 15 وایي، او دې ته لیلة البراءت د نجات شپه. د دغې شپې بعضې فضایل په روایاتو کې نقل کړي شوي دي. د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی، فرمایي چې ما په دغه شپه باندې د شعبان المعظم په 15 شپه د شب براءت د 15 په شپه باندې ما علیه الصلاۃ والسلام ولټولو. علیه الصلاۃ والسلام په بستر باندې نه وو، نو زه د علیه السلام پسې ووتلم. علیه الصلاۃ والسلام د جنت البقیع د مدینه منورې په قبرستان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی، عائشه مبارکه واپس راغلی او کوټې ته کمرې ته، نو علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا ما پسې راغلی وه. علیه السلام ورته ویلي، آیا تا ته دا اندېښنه او اندېشه وه چې الله او د الله رسول په تا باندې ظلم وکړي، یعنی ستا په نمبر کې به زه بلې بیبي ته لاړ شم؟ عایشه رضی الله تعالی عنها ویلي چې او ما ته دا خیال او دا ګمان راغلی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل په دغه شپه باندې د برات په شپه باندې د 15 په شپه باندې الله سبحانه وتعالى د دنیا اسمان ته نزول فرمایي، د الله رحمتونه متوجی شي، او الله سبحانه وتعالى په دغه شپه باندې د بنو کلب د یو قبیله وا د پسونو د ګډانو په ساتلو کې مشهوره وا. د بنو کلب د ګډانو او د پسانو د ویختانو نه په زیات تعداد باندې مغفرت فرمایي. دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه ترمذی شریف ابواب الصوم کې نقل کړي، امام ابن ماجه رحمت الله علیه سنن ابن ماجه کې نقل کړي دي. همدارنګه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د شعبان په 15 شپه باندې چې هغه په د برات په شپه باندې 15 باندې مشهوره ده، په دغه شپه باندې تاسو عبادت کوئ او د ورځې روزه نیسئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې په دغه شپه باندې الله سبحانه وتعالى د دنیا اسمان ته نزول فرمایي، د الله رحمتونه متوجی شي، او د الله د طرف نه دا ارشاد فرمایل کیږي خبر شي څوک د مغفرت طلبگار شته چې زه د هغې مغفرت وکم، کم د رزق طلبگار شته چې
چې زاغه ته رزق ورکم، کم په مصیبت کې مبتلا شته دی چې هغه زمانه عافیت وغواړي زه عافیت ورکم. دغه شانته سلسله روانه وي تر سبا راختو پوری. دا روایت خودی ضعیف په دې باندې کلام شته دی. همدارنګه نور روایات هم دي، مسند احمد شریف کې، بیهقی شریف کې راغلي، پاغیم کلام دی. لیکن علماء اصول حدیث لیکي په فضائل اعمال کې، په ترغیب کې، په ضعیف روایاتو باندې عمل کیدی شي، لیکن شرط بداوي چې موږ هغه ضروری ونه ګڼو، تر استحباب پورې محدود وګڼو، لازم ونه ګڼو. همدارنګه زمونږ بعضی کتابونو په دغه شپه باندې د ډېر عبادت کولو د استحباب او د فضیلت خبره کړې ده، او د شعبان المعظم په 15مې ورځې باندې د روژې نیولو د استحباب خبره کړې ده. ضروری نه ده، التزام بنوي. زه یو څو حواله در کوم. دا فتاوا محمودیه جلد 3 صفحه 253 لیکي و د براءت پشپا باندې، شب براءت باندې د 15 پشپا باندې रात में नफली इबादत करना, फिर दिन में रोजा रखना, मौका मिल जाए तो चुपके से कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए दुआई खैर करना. बस दगा कारून साबित थी. देना अलावा चिकम कारून साबित नहीं दी, सबूत और सनद न लरी, दागे नजान सातल पकार दी. अमदारंगा دا فتاوا قاسمیه ده. فتاوا قاسمیه جلد 2 صفحه نمبر 1500 دلته لیکي इसी तरह 15वीं शाबान को भी रोजा रखना मुस्तहब है. शाबान को 15 शपه باندې 15 شب برات باندې روزه نیول مستحب دي. और लिखली 15वीं शाबान की रात में इबादत की फजीलत बहुत आई है, इसलिए रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल हो जाए. फतावा قاسمیه جلد 2 صفحه نمبر 1508. فتاوا قاسمیه 2 جلد صفحه 1509. जवाब मिन जानिब दारुल-इफ्ता दारुल देवबंद अपने अपने घरों में तिलावत व इबादत कर लिया करे, दिन में रोजा रख लिया करे, और ये उमूर भी इल्तिजाम व इसरार के साथ ना हो. द शपे इबादत दो रज़ी रोजा निवल, लेकिन लाजिम गणल नदी पकार.